السلام علیکم. د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه، وخت مو بخیر. د ټولنې او روزنې خبرونه ده چې وړاندې کول ته زه فرید الله خیال رغلم. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د ځل د هوا په ککړتیا باندې بحث کیږي، چې د هوا ککړتیا څه ده، لاملونه څه دي، څنګه مخنیوي کېدلی شي. په دې اړه به بشپړ بحث په دې خبرونه کې وشي. په خبرونه کې را سره د بوس پوهنتون استاد ښاغلی فرید احمد سیرت را سره خبرونه کې مېلمه دی. سیرت صاحب ستړي مشه، په خیر راشئ خبرونې ته. مننه خیال صاحب، ژوندي اوسئ. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې بلنه مو منله او تر دې ځای راغلی، زحمت مو وایسته. ډېره مننه. ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم او خوښ یم چې په دې پروګرام کې ګډون لرم. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. پیل یې که له دې نه وشي چې هوا ککړتیا څه ته ویل کېږي او ولې د روغتیا لپاره خطرناکه ده؟ د اصلا د هوا ککړتیا که چیرې موږ وایو چې د طبیعي هوا ککړېدل د غازونو او کیمیاوي ذرات په واسطه ککړتیا ورته ویل کېږي، چې عموما ځینې ناروغۍ او همدارنګه ځینې ډېرې نورې ستونزې زېږوي. په همدا ډول هغه په طب کې او همداسې د ټولنې لپاره مهمه ده چې زموږ ستاسې هیوادوال په دې باندې وپوهېږي چې ککړتیا څه ډول رامنځته کېږي، څه ته وایي او څه ډول هغه مخنیوی کولی شو. بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د افغانستان په ځانګړي ډول د هلمند ولایت هوا د ککړتیا اصلي سرچینې کومې کېدلی شي؟ عموما په ټوله نړۍ کې، بیا په افغانستان کې او بیا په هلمند کې د هوا د ککړتیا لاملونه عموما هغه په ژمي کې چې ډېره زیاتې وي، هغه د ځینو زیان رسونکو توکو سوځول. عموما هغه تر ټولو زیان رسونکي چې دي لکه ربړ، پلاستیک او همدارنګه د ډبرو د سکرو، د تیلو، موبلینو څخه استفاده کول دي، چې همدغه څیزونه دي چې په همدا اوس د افغانستان د کابل او د ځینې نورو سیمو هوا د تېرې یوې میاشتې په پرتله باندې 50% تغییر کړی دی. که چیرې موږ د دې یو په عدد باندې دا ښودل کېږي چې مخکې د هلمند هوا تقریبا 53 وه او اوس په هغه تقریبا 102 او 115 ته لوړه سوې ده. ډېرې زیاته مننه ډاکټر صاحب. دغه د سون مواد لکه چې تاسو یادونه وکړه، دغه څه ډول هوا ککړوي؟ د سون مواد همدارنګه ځینې نور ککړونکي لکه دود دی او ځینې نور کیمیاوي غازونه یا غازونه دي، دا ټول دوی 2.5 پارټیکولیټر مټر ورته ویل کېږي. او همدارنګه عموما د سون د توکو څخه سلفر ډای اکساید افرازیږي او د تیلو او د نورو موبلینو د سوځولو له امله کاربن مونوکساید سوځول افرازیږي، چې دغه بیا د سږو په واسطه انسان اخلي، هغه بیا وینې ته داخلیږي چې بیا ځینې مشکلات رامنځته کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. د کورونو د ننه لوګی د خلکو پر روغتیا څه اغېز کوي؟ د کورونو د ننه هوا ککړتیا ځینې ستونزې رامنځته کوي او هغه ککړتیا عبارت لکه د سګریټو څکول او همدارنګه په کور کې د ننه اشپزخانه درلودل چې هغه کومه پکا یا د اګزاس ونه لري تر څو یې هوا تبدیل سي. همدغه کاربن مونوکساید دی چې موږ یې تنفس کوو او هغه زموږ ستاسو په دماغ باندې او همدارنګه په سږو باندې بد تاثیر لري. بله. او د هوا ککړتیا تر ټولو عامې روغتیایي ستونزې کومې دي؟ عموما ستونزې ډېرې زېږوي چې تر ټولو زیاته یې د سږو التهاب دی، نمونیا ده او په عمومي ډول سره د الرژیکي یا حساسیتي استما رامنځته کېدل دي. استما یو ډول ناروغي ده چې هغه د ځینو ذراتو سره څوک حساسیت پیدا کوي، مثلا هغه که د ګلانو وي، هغه که د ځینو دوړو سره وي، هغه د ځینو نورو بویونو یا د کیمیاوي موادو سره وي چې هغه بیا استما یا نفس تنګي رامنځته کوي. بله، ډېره مننه ډاکټر صاحب. په ماشومانو سپین ږیرو هوا ککړتیا څنګه اغېز کولی شي د نورو پرتله؟
په ماشومانو کې دوی ډیر ورته حساس دي. دا د ماشومانو په ذهني وړتیا باندې تاثیر لري چې د دوی ذهني وړتیا کمیږي چې هغه د کاګنیشن ویل کیږي، هغه باندې دوی بد تاثیر لري. همدارنګه په حامله ښځو باندې په دوی کې د وخت څخه مخکې ماشوم زیږول چې یوه لویه ستونزه ګڼل کیږي، او همدارنګه کله چې ماشوم پیدا سي د هغه دماغي تاخر رامنځته کوي. او په زړو اشخاص هم همدارنګه چې دوی معافیتي سیستم ډیر کمزوری شوی وي چې د دوی سږي ته هم ډیر زیانمن دي. ډیره مننه. او د اوږدمهاله هوا ککړتیا کومې جدي ناروغۍ رامنځته کوي؟ په اوږدمهاله توګه سره که چیرې د هوا د ککړتیا سره مخ سو، عموما چې د سږو د بندښت یا COPD ورته ویل کیږي چې تر ټولو زیاته ناروغي ګڼل کیږي په موږ او تاسو کې. لکه هغه څوک چې که سګریټ څکوي، که دوی په کانونو کې کار کوي، که دوی اور بلوي او هره ورځ دوی د دود سره مخ کیږي، دوی ته COPD پیدا کیږي، استما یا د سږو د الرژي مریضي ورته پیدا کیږي، او همدارنګه د سږو التهاب ورته پیدا کېدلی سي. بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب. د وسایطو جنریټرانو بې کیفیته تیلو استعمال څومره د ککړتیا سبب کیږي؟ عموما د وسایطو د خرابو تیلو له امله هغه کیمیاوي ذرات چې موږ کاربن مونوکساید ورته وایو هغه هوا ته پورته کیږي، او همدارنګه زموږ کاربن ډای اکساید زموږ تاسو محیط چټلوي، چې عموما په دې کې ځینې خراب تیل ډیر رول لري، او ځینې لیډډ ګاسولین ورته ویل کیږي چې هغه سرب ورسره ګډ وي. خلک هغه د تیلو د ښه کولو دپاره خپل وسایطو ته اچوي، اصلا هغه درانه فلزات دي چې هغه ډیر زیات زیان رسونکي دي. بله، ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. د کثافات او پلاستیک سوځول ولې د هوا لپاره خطرناک دي؟ د پلاستیک او د ربړو سوځول د لرګیو څخه تقریبا هغوی 15 چنده زیات زیان رسونکي دي، ځکه چې په د دوی هغه کیمیاوي ترکیب له امله چې کوم ذرات دي هغه څو چنده زیات د سرطانونو، د سږو د التهاب او د COPD لامل کیږي. او عام خلک په ورځني ژوند کې د هوا له ککړتیا د ساتنې لپاره کومې ساده لارې عملي کولی شي؟ که چیرې څوک وپوهېدل چې هوا خرابه ده، زموږ سره ځینې همدارنګه د موبایل اپلیکیشنونه دي یا پروګرامونه دي چې د ایر ویژوال په نامه یادېږي، ځینې نور هم شته، هغه موږ ته هوا ښیي چې په څومره اندازه ککړه ده. که چیرې هوا ککړه وي، زموږ ستاسو عام خلک باید په خراب هوا کې اول ونوځي. که چیرې وځي، بیا دوی ماسکونه کاروي چې مختلف ډول ماسکونه شته چې دوی د هغو څخه استفاده کوي. او همدارنګه که چیرې هوا چټلوي، دوی باید نور هوا چټله نه کړي چې دوی ځینې پلاستیکونه، ربړونه د دغو څخه استفاده ونه کړي ډیره، او د وسایطو څخه کمه استفاده وکړي تر څو دوی په لکه د بایسیکل یا د پښو د تګ څخه استفاده وکړي. ډیره مننه. کورنۍ څنګه کولی شي د کور دننه هوا پاکه او سالمه وساتي؟ د ننه یا دته چې انډور پولوشن و ایر پولوشن ورته ویل کیږي، دغه د پاره د مخنیوي تر ټولو ښه طریقه دا ده چې کړکین یا کړکۍ خلاص شي تر څو هوا تبدیل شي. یوه خبره. دوهمه خبره دا ده که چیرې په کور کې د ننه د لرګیو د سوځېدو څخه استفاده ونیسي، که چیرې څوک د بخارۍ د لرګیو د بخاریو څخه استفاده کوي، هغه په داسې ډول وي چې هغه دود ونه کړي. که چیرې دود وکړي، باید هغه دود ژر وایستل سي. او دریم دا چې که چیرې څوک منکل لري، د غاز منکل لري، دغه باید که چیرې کېدلی سي د برق منکل استعمال کړي، او که چیرې دوی د اور څخه استفاده کوي، باید د غاز څخه استفاده وکړي. که د غاز څخه استفاده کوي، ښه طره دا ده چې د برق څخه استفاده وکړي، چې دا یو بل زموږ دپاره ښه انتخاب دی. ډېر ښه. کوم خوراکونه او عادتونه د بدن دفاعي سیستم د ککړې هوا پر وړاندې پیاوړی کوي؟ د دفاعي سیستم قوي کېدل د هوا د ککړتیا په موخه تر ټولو مهم دا دی چې موږ د ورځې باید 10 دقیقې منظم تمرین وکړو چې زموږ او ستاسو دفاعي سیستم قوي کوي، زموږ او ستاسو د بدن ټولو برخو ته یعنی حجراتو ته په صحیح توګه سره اکسیجن رسیږي. چې او همدارنګه ځینې خوراکونه دي لکه لیمو یا ځینې نور سیتروس میوې دي، د هغو څخه موږ استفاده وکړو، زموږ دفاعي سیستم ښه کېږي. او ډاکټر صاحب د خلکو د پوهاوی
لوړول ولې مهم دي او څنګه دغه پوهاوی زیاتولی شو؟ همدا اوس د هوا د ککړتیا په ککړتیا کې د خلکو د ناسم پوهاوی یا نه پوهېدل 80% رول لري. هغه خلک چې نه پوهېږي د دوی له کبله څخه 80% د ککړتیا رامنځته کېږي. نو په دې خاطر زموږ او ستاسو هېوادوال او نور خلک په دې باندې باید وپوهېږي چې څه ته ویل کېږي او څومره زیانونه لري. نو په همدغه رول باندې زموږ او ستاسو وظیفه ده چې ټولو ته د پیغام ورسو. د ونو کښت او شنې ساحې زیاتول څنګه د هوا ککړتیا کموي؟ عموما د ونو کښت چې دی هغه هوا صافوي. دوی په ډیره زیاته اندازه اکسیجن تولیدوي او کاربن ډای اکساید یا ککړه هوا ځان ته جذبوي اول، او دوهم دا چې دوی دوړې ځان ته کشوي چې مثلا هغه که 2.5 او هغه کلاس سي دوی هغه نه پرېږدي تر څو یوې خوا بلې خوا ته ولاړ سي. او دریم دوی د غږ ککړتیا کموي چې هغه ته نایز ویل کېږي، یعنی هغه اوازونه په محیط کې راکمولی سي چې دا زموږ ستاسې په محیط کې، یعنی هر څوک د یو قانون له مخکې، یعنی هر څوک باید خپل په کور کې تقریبا 10 ونې مخته او په کور کې دوی کښېږدي چې دوی د 2 څخه تر 4 درجې حرارت کموي په یوه سیمه کې، او همدارنګه تر 0% پورې دوی هوا تر 10% پورې دوی د هوا ککړتیا کموي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. هغه کورنۍ چې زاړه اشخاص یا کوچنیان لري کومې ځانګړې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟ ماشومان په داسې ځایونو کې چې هلته په هغه ورځو کې چې هوا ډیره ککړه وي باید د باندې ولاړ نه سي. دوی باید ماشومان پرې نږدې چې د باندې ساتیری وکړي یا وګرځېږي، او که چیرې بیا هم دوی ګرځي باید د ماسکونو څخه استفاده وکړي چې یو د 95 ماسک دی چې ښه استفاده ډېر په 95% هغه هوا ککړتیا کنټرولوي. ځینې او هغه نور ماسکونه دي چې دغه په دواخانو یا درملتونونو کې خرڅېږي، جراحي ماسکونه ورته وایي، هغه 50% د هوا ککړتیا کموي. همدغه څخه موږ استفاده باید وکړو. بله ډېره زیاته مننه. ټوله کې ډاکټر صاحب که یو ځل بیا ووایو چې د هوا ککړتیا کومې ستونزې را پیدا کولی شي او د مخنیوي هغه مهمې لارې چارې څه دي؟ د هوا ککړتیا عموما د سږو ځینې ستونزې رامنځته کوي، لکه یادونه مو چې وکړه اول الرژیکه استما رامنځته کوي، دوهم هغه COPD د سږو بندښت رامنځته کوي، دریم هغه په ماشومانو کې د هغو د ذهني کمزورتیا رامنځته کوي، په حامله ښځو کې د دوی د وخت څخه مخکې د ماشوم زیږېدل چې دا په میندو کې رامنځته کوي. دوی باید که چیرې دوی اور بلوي او یا دوی د داسې دود سره مخ کېږي، دوی باید یا ماسک او یا هم دوی خپل د پزې دپاره یو څه استفاده کړي تر څو دوی دود محسوس نه کړي. بله، او د مخنیوي لارې چارې څه کېدلی شي؟ تر ټولو اوله ښه خبره دا ده چې موږ او تاسې د پلاستیک او د ربړ څخه هېڅکله استفاده ونه کړو، په دې خاطر چې هغه ډېر لوی ککړونکي دي. د هغو څخه استفاده نه کوو. کم وسایط چې ډیزل لرونکي دي یا هغه وسایط چې هغه ډېر دود کوي د هغو څخه استفاده نه کوو. په کورونو کې موږ باید د تهویې دپاره د هوا د بدلولو دپاره موږ ځینې پکې دي هغه یږدو یا اګزاس ورته ویل کېږي، کلکینونه خلاصوو او په ژمي کې خپل د کور هوا تبدیل کو. دا به د دې په ککړتیا کې او په ستونزو په کمولو کې ښه رول لري. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د دغه هوا د ککړتیا د مخنیوي په برخه کې د کورنیو د مشرانو مسؤلیتونه څه دي؟ د کورنیو مشران چې دی په دې کې زیات رول لري. اول دا دی چې دوی خپله او عموما دوی په ټولو کې چې په کور کې د هوا د ککړونکي یو غټ لامل دا دی چې هغه سګریټ څکول دي. یعنی سګریټ دوی اول باید خپل په کور کې ونه څکي، او نور څوک هم ځینې منې کې چې هغه په دوهمي توګه سره نور څوک زیانمنوي، او بل د داسې بخارۍ څخه نه استفاده کول چې هغه هوا ککړوي. او زموږ او ستاسې مشران، د مسجدونو امامان، استادان، دا ټول په ګډه سره دغه پیغام ورسوو چې څنګه هوا ککړتیا کمه کړو، لکه د ونو د شنو ونو کینول، دغه ساتنه کول، او دغسې د ماسک استفاده کول، او د ککړو او د ربړونو د پلاستیکونو د سوځولو څخه استفاده نه کول. بله ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د عامو خلکو لپاره ستاسې وروستۍ مشوره څه ده چې خپله هوا او صحت خوندي وساتي؟
د عام خلکو د پاره ځینې مهمې سپارښتنې دا دي چې دوی د وسایطو څخه ډېره استفاده ونه کړي. کچېرې کېدلای شي دوی د موټر سایکل یا د موټر څخه استفاده ونه کړي، همداسې په پښو وګرځېږي. دوهمه دا چې دوی په کوم څه چې دوی سوځي لکه د کارخانو کارکوونکي دي یا د روغتونونو کارکوونکي دي، دوی په داسې یو ساحه کې دغه شان پټ کړي یا هغه وسوځوي چې خپل ځان ته مخصوصې ماشینونه لري، هغه هوا ککړه وي. د خښتو بټۍ دي چې په نږدې ساحه کې دوی هوا ککړه وي او فابریکې دي. همدارنګه عامه پوهاوی د ټولو د مسجد امامان او مشرانو کار دی چې دوی دغه پیغام ټول خلکو ته ورسوي، چې ان شاء الله دا ډیر کومک کولی شي. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور مو ودان چې بلنه مو ومنله او راغلی په دې خپرونه کې مو خپل معلومات له اورېدونکو سره شریک کړل. ډیره مننه خیال صاحب، د اورېدونکو څخه مننه. کور ودان خیر سي. ډیره مننه. د ټولنې او روزنې خپرونه درنو اوریدونکو دا و د ټولنې او روزنې خپرونه تر بیا ښې چارې لوی علامه مل شه.